قدرمنو لیدونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن کلچر ډے یا د پښتنو د تمدن یا ثقافت ورځ ده. د نن ورځې ثقافت دی لونګۍ. نو په همدغه هکله پیاوړي لیکوال تابیا کړې ده چې دغه ورځ په ښه جوش او خروش سره ولمانځي. د شملو وطن ته راسه چې شملې درته په سر کو. د شملو وطن ته راسه چې شملې درته په سر کو. ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکو. د شملو وطن ته راسه چې شملې درته په سر کو. د شملو وطن ته راسه چې شملې درته په سر کو. ته رڼا د ستورو راوړه موږ به وینې د زړه درکو. نو په همدغه هکله قدرمنو لیدونکو زموږ سره نن په دغه غونډه کې د پښین ښار قدرمن ډاکټر عصمت الله ترین صاحب تشریف لري. د ده نه یو جهان مننه کوو چې په دغه پښتني ورځ یې د موږ سره ګډون وکړي. نو د ده څخه هیله کوو ډاکټر صاحب چې د پښتنو پر دغه دود چې لونګۍ ده ته څه ویل غواړې او څه رڼا پر اچول غواړې؟ مننه کمال صاحب. تر ټول د مخ خو زه د پیاوړي لیکوال دغه ادبي خدمات د پښتنو د پښتو دپاره چې کوم د 10 کال څخه را روان کړي دي د دې ستاینه کوم چې او دوی د مهنت ستاینه کوم چې ته د 10 کال څخه د ادبي خدمات وړاندې کوي د پښتنو دپاره او د پښتون د کلتور په حواله باندې چې نن د ثقافت ورځ ده د لونګۍ ورځ ده. بالکل دا زموږ تاریخي ورځ ده د پښتنو. هغه دا پر ګردو پښتنو فرض ده چې موږ دا ورځ جوړه کړو او ټولې دنیا ته د خپل پښتنو د ثقافت ورځ وروښیو. بالکل بالکل چې دا ورځ زموږ د قام یو تاریخي ورځ ده او موږ ګرد پښتانه په دې باندې ویاړو. ډاکټر صاحب نوي کول ته څه پیغام لري چې نوي کول دا دود عملي کړي او که څنګه؟ په دې باره کې زما دا پیغام دی چې دا نوي ځوانان دا نوی نسل باید چې دا د پښتونوالي د ثقافت او د پښتنو ورځ ښه په همت سره لکه څنګه چې پیاوړي لیکوال د 10 کالو څخه دا خدمت کوي باید چې دا نوی نسل هم په دغه طرز پروګرامو کې ډېر زیات تعداد سره شرکت وکړي. بالکل یو جان مننه کمال صاحب چې ماته د موقع راکړه. کور ودان ډېره مننه. د روشن صاحب د موږ سره په دې غونډه کې شرکت لري. د ده نام یو جان مننه کوو او زموږ سره چې په دې غونډه کې څه ملګري نن ناست دي او دغه غونډه را سره لمانځي. انشاءالله ملګرو انتظار اوسئ. د دغه مجلس پس به د نن د ورځې د دود په هکله وړکۍ مشاعره هم تاسو ته وړاندې کوو. تاسو انتظار کوئ. د ډاکټر عصمت الله ترین صاحب یو جهان مننه کوم چې د موږ سره د نن په دې پرتمینه غونډه کې ګډون وکړي. یو جهان مننه.